موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته او چې د خوب جوټه موسی علی السلام تراله نو لاسونه سس شو دواړه بوتلې لاس نه پریوته او ماته ویل دا ولی ویل یا الله پوی نشم خوب سره رانه الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نکړې شوې نو ما تک خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې قرآن کې راځي کړه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې سویم اسی پارہ کې عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات او د لفظ پورې یو ټکی آیات شو چې دا هم یاد لرئ علماء لیکي چې سړی ادیره تراشی او پادیره کی یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا اغا دیرینا سلویخ ترز عذاب اچت کی یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولستیش سلویخ ترز تی عذاب اچت نو دومره مهرباني کوي چې ادیره تور شي نو سلام باچو او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي خدای دې رحم کوي خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا اله حالانکه دا دیره آداب دا نه دي دا دیره آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وای بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون پتا سو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یوځي دا د مقبره آداب اوس ته سلام په قبر واچه آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي په دې کې اختلاف د مذاهب د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا ده چې مړی رد سلامم کوي وعلیکم السلام وای او د امام غزالی مذهب دا دی چې که واقف سړی د مړي قبر تلاړ شي نو یستانس به هغه مړی پاغه انس حاصلې بہرحال دی کې د مذاهب او اختلاف ته هغه اوس دا وخت د چړلو نه دی خو عرض مې داو چې آداب د مقبره دادی او سنتي پیغمبري دادی چې ادیرو تبا سمره چې وس کیږي زیات زي او دعا ورته کوي د ترمذی شریف روایت ده بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت د شپې پیغمبر با د هری بی بی کرا یو یو شپکور وان خفتم الا تعدلون فواحده دیتا عدل ویلش چې هری بی بی کرا با یو یو بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبتو او رسول الله پر نیمه شپه کې پاسې ده او روان شو بار
ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کار لاړو نو زور پسې غلې غلې لاړم چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه درې ځله نو دا پیغمبري سنت دي چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې ني یاد ہے کوي سلويخ ورځې د ټوله مقبره نه عذاب اوچت شي